لکه موږ هغه ډیپلوماټیک لارې نه دي اختیار کړي، موږ سیاسي لارې نه دي اختیار کړي. موږ ته په بله لار وګورئ، موږ ته تشدد او د عدم تشدد د دې خبرې نه کوو. حالانکې وایي په کله چې د پارلماني سیستم ته لاړې هلته تشدد او عدم تشدد څه خبرې نشته دی، ډیپلوماټیک لاره ده. موږ چا په تشدد وولو او چا په عدم تشدد، حالانکې په پارلماني نظام کې د تشدد او عدم تشدد څه کار نشته دی، هغه ډیپلوماټیک لارې دي. نو زموږ مشرانو ته چې کوم موږ پارلماني مشران ټاکلي دي یا مشران مو جوړ کړي، یاد ساتئ چې ډیپلوماسي نه ورځي، سیاست هم نه ورځي. ولا په 15 یا کال کې موږ دا خاوره چې زموږ ده، دا وسایل چې زموږ دي، په دې باندې اولنې حق خپل کړو. یاره بل وطن نه جوړې مه جوړوه که نه، جنګ نه کې مه کوه، خو په دې پښتنه خاوره چې څه دي د آئین مطابق، د نړیوال دستور مطابق دا ستا ده، په دې اولنې حق ستا دی. نن په پېښور کې په مومندو کې داسې مدنیات دي چې یقین وساته چې مومند او باجوړی نه دی، دا به د عربي په شان په دنیا کې د بروجا وګورئ که دا په دې وسایلو راغی اولنی حق ثابت شو. دغه شان چې ستاسو دا خاوره، تاسو د خپلې خاورې د مدنیاتو خبر یې، او بیا دې خبر یې چې ستاسو ماشومان د عربو هغه د صحرا ته لاړ شي او هلته بوډاګان شي واپس راشي. تاسو ته د عربي دلته به مغري کتلی دی، دا هغه صرف یو ټیم دي. او تاسو شمیر نشئ کولی دومره مدنیات کې ګورئ، تیل ګیس خو پرېږده. نو زه تاسو ته خواست کوم پښتنو چې بس دی، اوس هغه ترتیب ته راشئ. تشې چغې سورې به پرېږدو، پکار دی چې داسې کوم چې ګوندونه دي، مشران دي چې هغه غواړي چې یاره او په ډیپلوماسي پورې دي، سیاست پورې دي، چې هغه موږ وړاندې کړي، یوځای شو او دا کوم چې دی، دا خاوره چې دی دا خپله کړي او په دې باندې د پښتون اولنی حق ثابت کړي. یو دا مننه د پښتون کې چې څومره کورنۍ ده مخکې چې دی دلته دې عاشقانو، او انشاءالله چې په هر بدل باندې د دې امیدانو وي، د دې عاشقانو وي. یو دا مننه الله مخاطره ما سره خبرې کوي چې اخري